افغان کرکټ بورډ د پاکستان لوبډلې په وړاندې درې ورځنیو لوبو لپاره 14 کسیزه افغان لوبډله سکواډ اعلان کړ. له دغه سکواډ څخه مینوال زیاتره افغان کرکټ مینوال خوشحاله برېښي او د کرکټ بورډ ستاینه کوي چې په دغه سکواډ کې حقدار او مستحقو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی ده. دا چې په دغه سکواډ کې کوم کوم لوبغاړي شامل دي زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې پوره معلومات درکړم. همدارنګه مینوال زه به تاسو ته دغه سکواډ په هکله هم خپل نظر وړاندې کوم چې په دغه سکواډ کې کوم لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و باید او کوم لوبغاړي باید کېنول شوي وو. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوه لایک او چینل مې حتما سره سبسکرایب کړئ. نو مینوال د پاکستان په وړاندې دغه درې ورځنیو لوبو لپاره چې تېره ورځ کومه 14 کسیزه افغان لوبډله اعلان شوه په هغې کې لاندې لوبغاړي شامل دي: کپتان حشمت الله شهیدي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتی، نجیب الله زدران، محمد نبی ساخیل، اکرام علي خیل، راشد خان، عظمت الله عمرزی، عبدالرحمن، مجیب الرحمن زدران، نور احمد، فضل حق فاروقي، وفادار مومند او سلیم صافی. او په احتیاطي لوبغاړو کې به مینوالو شاهد الله کمال او فرید احمد ملک شامل دي. نو دا هغه سکواډ ده چې افغان کرکټ بورډ د پاکستان لوبډلې په وړاندې درې ورځنیو لوبو لپاره اعلان کړی ده. زما په اند مینوال په دغه سکواډ کې بهترین لوبغاړي شامل دي او ډېر ښه سکواډ یې افغان کرکټ بورډ اعلان کړی ده او په دغه سکواډ سره موږ کولی شو پاکستان لوبډلې ته په اسانۍ سره ماته ورکړو. خو که په دغه سکواډ کې مینوال صدیق قتل ته هم چانس ورکړل شوی نو دا به ډېره ښه خبره وله. شاهد الله کمال مینوال په دغه سکواډ کې په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی ده. هغه مینوال باید په اصلي سکواډ کې اخیستل شوی و ځکه شاهد کمال د افغانستان د کورني کرکټ یو ډېر پیاوړی او زبردست بیټسمین ده او کولی شي په ملي لوبډله کې ښه وځلیږي. نو هغه ته هم باید مینوال په اصلي سکواډ کې ځای ورکړل شوی و. خو بیا هم مینوالو افغان کرکټ بورډ یو بهترین سکواډ اعلان کړی ده او په دغه سکواډ سره موږ کولی شو پاکستان لوبډلې ته په ډېرې اسانۍ سره ماته ورکړو.